بسم الله الرحمن الرحیم. د کورل ډرا 11 د نن ورځې درس ښه راغلاست. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او تیار او سلامت اوسئ. د نن ورځې په درس کې زه غواړم تاسو ته ډوپلیکیټ کار کوم. په ډوپلیکیټ کې تقریبا ډوپلیکیټ زه به تاسو ته یو درې لارې در وښیم چې موږ ډوپلیکیټ څخه څنګه استفاده کوو. اول خو دا چې موږ کولی شو د کټ کاپي پیسټ څخه هم استفاده وکړو ډوپلیکیټ پر ځای باندې، خو خبره دا ده چې هغه کټ او پیسټ او کاپي موږ د خپل د کورل ډرا کم داخلي ابجکټونه چې موږ لرو، شیپ لرو، اشیت لرو، د هغو دپاره چې موږ که د هغو څخه استفاده وکړو ښه دی. اما کله چې موږ د یو بل ایمیج یا مثلا یو بل لوګو یا هر شی چې کله چې د خپل کورل ډرا ته امپورټوو، نو بیا په هغه وخت کې که چیرې موږ ډوپلیکیټ څخه استفاده وکړو دا زموږ ته ډېره اساني او موږ کولی ډېر په اسانۍ سره خپل د ګرافیک ډیزاینینګ کار په اسانۍ سره مخته بوځو. اوله خبره ده چې نن دلته په صفحه کې موږ ابجکټ لرو، دا یو قلم دی، پن دی. اوس زه غواړم چې دې پن کاپي واخلم، ډوپلیکیټ یې واخلم. زه به څه کوم؟ راځم به ایډیټ مینیو ته. په ایډیټ مینیو کښې وبخښئ، په ایډیټ مینیو کښې موږ ډوپلیکیټ لرو، ډوپلیکیټ او شارټکټ یې دی کنټرول ډي. موږ کولی شو په خپل کیبورډ له لارې څخه د کنټرول ډي په وهلو سره دغه د خپل فعلي آبجکټ کاپي واخلو. نو ډوپلیکیټ ایډیټ مینیو، راځو ایډیټ ته، ایډیټ مینیو. په ایډیټ مینیو کښې ډوپلیکیټ لرو، ډوپلیکیټ چې کلیک کو، د ډوپلیکیټ په کلیک کولو سره زموږ آبجکټ دا دی کاپي سو، یعنې ډوپلیکیټ یعنې یو دانه بل آبجکټ هم په وجود راغلی. موږ یو بل کاپي ده د خپل د آبجکټ ته په لاس راوړل دا دی. نو دا ډوپلیکیټ کار تاسو کولی شئ د خپل کیبورډ لارې څخه په د کنټرول ډي په وهلو سره دغه آبجکټ ډوپلیکیټ په لاس راوړئ. نو دا ډوپلیکیټ کارول د دې آبجکټ لپاره. بل موږ سره کوم کولی شو چې مثلا زه اوس دلته دغه آبجکټ لرم، مثلا دا یو آبجکټ دی زما په فعلي ګرافیک کښې یا په ډراوینګ وینډو کښې. زه دغه ګرافیک چې وخت دلته کلیک کوم او د ماوس دغه چپه کلي دغسې نیسم او دلته حرکت ورکوم، وخت چې زه کله حرکت ورکوم دغه آبجکټ د خپل ځای څخه حرکت کوي، اما وخت چې لکوم هغه نه کاپي کېږي، هغه آبجکټ ځای تغیر وخوري. ګورئ زه چې کله دې ته حرکت ورکوم دغسې په ماوس د لارې څخه چپه کلیک دغسې نیسم، دلته حرکت ورکوم، چې کله حرکت ورکوم ګورئ ایله کوم هغه آبجکټ ځای تغیر کوي. موږ څنګه کولی شو د ماوس د لارې څخه د یو آبجکټ ډوپلیکیټ واخلو؟ تاسو د ماوس د لارې ډېر اسانه کولی شئ. پر آبجکټ باندې لیفټ کلیک ونیسئ، کله چې آبجکټ باندې لیفټ کلیک ونیوئ دلته حرکت ورکړئ، مثلا مخته راغلاست، لیفټ کلیک مه لکوئ، چپه د ماوس چپه کلي مه لکوئ، د دغه چپه کلیک په نیولو سره راسته کلیک پسې کښېکاږئ. دا بله لار ده د ډوپلیکیټ، ډېره په اسانه بغیر له دې چې په کیبورډ کنټرول ډي ووایئ، ایډیټ مینیو ته ولاړ شئ، فقط آبجکټ ونیسه، دغسې د لیفټ کلي په نیولو سره حرکت ورکړه، لیفټ کی مه یې لکوه، د ماوس چپه کلیک مه یې لکوه، په دغه عین حال کې چپه کلیک د نیولې راسته کلیک هم پسې کښېکاږه. دا بله طریقه د ډوپلیکیټ. خدای دې وکړي په پوه وواست. او یو بله طریقه به زه تاسو در وښیم، هغه ډېره عجیبه طریقه ده. هغه دا دی، ګورئ اوس دغه آبجکټ لرم، صحیح. اوس زه د آبجکټ مثلا د دې یو ډوپلیکیټ اخلم، صحیح ده، ډوپلیکیټ مې دا دی واخیستی، صحیح ده. پر دې آبجکټ باندې یو ځل بیا کلیک کوم او چې کله مې کلیک کړئ دې آبجکټ ته زه تغیر ورکوم، روټیشن ورکوم، صحیح ده. اوس روټیشن مې ورکړئ مثلا دغونه. جالبه دا ده اوس چې تاسو دې آبجکټ ته ګردش ورکړئ ومه ګرځوئ، اوس کنټرول ډي په کیبورډ کې وواست، په هغه اندازه چې تا هغه اول آبجکټ ګرځول دی د ډوپلیکیټ په اخیستو سره د آبجکټ دغسې پرله ګرځي تر هغه ځایه پورې چې هر څه ډوپلیکیټ اخلي. ګوره وګورئ، که دغسې هر څه نور ډوپلیکیټ هم اخلي دی به دغسې پسې ځي، کنټرول ډي. نو دا وې تقریبا 3 لارې د ډوپلیکیټ د کارولو.
نو خدای دې وکړي چې په پوسې ووست. نو دا و د ډوپلیکیټ استفاده. درې لارې مې ډوپلیکیټ در وښولې. خدای دې وکړي ستاسې د ګرافیک د کارولو په وخت کې تاسې د کوم آبجکټ څخه تاسې استفاده کوئ، خدای دې وکړي چې په هغه وخت کې تاسې د دې څخه وکولی شئ ډېر په ښه طریقې سره استفاده وکړئ. درې طریقې د ډوپلیکیټ: اول ایډیټ مینو ډوپلیکیټ، دوهم چپه کلیک نیسئ حرکت ورکوئ په د چپه کلیک د نیولو په وخت کې راسته کلیک هم پسې کلیک کړئ ډوپلیکیټ. او بل ډوپلیکیټ دا د یو آبجکټ ډوپلیکیټ واخلئ، د هغه آبجکټ ته روټیشن ورکړئ، ګردش ورکړئ، د هغه څخه وروسته کنټرول ډي ووهئ. تاسې به ووینئ چې رقم ډوپلیکیټ تاسې لاسته راوړئ. تر بله داسې د الله په امان او ستاسې د نیکو نظرونو په هیله. الله حافظ.